ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشاله راغلی وای چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. د تاسو نننی نوی درس څرنګه باید شروع کړو؟ تاسو په یاد ده مبارکه دعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. تاسو د درس د پیل دعا ډیره ښه زده کړې ده. یموږ تاسو د نن ورځې درس د قاف حرف دی. قاف خپل سر باندې 2 ټکي لري او په کلماتو کې د نورو حرفونو په شان 3 غږه لري: ق، ق، قو. په ځینو کلماتو کې د ق، په ځینو کې د ق او په ځینو کلماتو کې د قو غږ کړي یا قو تلفظ کیږي. اوس به راشو وګورو چې لومړی کومه کلمه تاسو ته انتخاب کړې ده. قلم. قاف قلم. قلم ګورئ څومره ښکلی طلایي قلم دی. قاف قلم. او قلم ته خو پوهیږئ چې په انګلیسي پن وایي. پن. پن. قاف قلم. قاف د قلم په کلمه کې د ق غږ کړي. قلم. ق. او په انګلیسي کې ورته پن وایي. پن. او تاسو د ښځه ګورئ، دلته ګورئ د طلایي قلم د کتابچې سره، او موږ تاسو د قلم نه کار اخلو او لیک پرې لیکو او یوه موضوع پرې لیکو. وګورئ د ښځه هم په کاغذ باندې قلم یې اخیستی، څه لیکي. نه پوهېږم چې دا به څه لیکي. قاف قلم. پن. پن. او قاف د قرطاسیه په کلمه کې قرطاسیه ق غږ کړي. ق. قرطاسیه څه شی دی؟ قرطاسیه ټولو هغو لوازمو ته ویل کېږي چې موږ تاسو په مکتب کې کار ته اخلو، په دفتر کې کار ته اخلو، لکه قلم، کتابچه، پنسلونه. هغه ګورئ د فایلونو قیدونه دي، او کیڼه خواته هغه د نوټ وړې وړې کتابچې دي، کاغذونه دي رنګه. داسې نور شیان هم په قرطاسیه کې شاملیږي. قاف قرطاسیه. ق. قاف قرطاسیه. قرطاسیه. قاف د قرطاسیه په کلمه کې د ق غږ کړي. ق. او په انګلیسي کې ورته ستیشنري وایي. ستیشنري. قاف قرطاسیه. او اوس به راشو وګورو چې قاف د قورمه په کلمه کې د قو غږ کړي. قو. قورمه. دا وګورئ د کچالو قورمه ده که د خړپوړي قورمه ده، نه پوهېږم، ما ته نه معلومیږي صحیح. د کچالو قورمه به وي، دلته پخه شوې او د خلک یې خوري. قاف قورمه. قاف د قورمه په کلمه کې د قو غږ کړي. قو. قورمه. قاف قورمه. قاف قورمه. ګرانو ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس د قاف حرف همدومره و. خدای دې وکړي چې تاسو ښه زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره شو. د خدای پامان.